د نرخ ولسوالۍ خانجان خیلو کلي اوسیدونکو د نجونو لپاره د یوې دیني مدرسې د جوړېدو چارې پیل کړې. یا د مدرسې ته د دغه کلي اوسیدونکو خپله شخصي ځمکه ځانګړې کړې ده. په 20 متره مربع ځمکه به په 3 پوړونو کې ورغېږي. ټول لس له موږ سره همکار ده او دغه ځای چې د ډیرو خلکو په مشترکه توګه باندې وه، ټولو موږ ته هیبه که او دوی را سره د اخلاص وکړه او موږ ته یې دا ډاډ راکړلو چې دغه مدرسه به موږ په همکارۍ او د موږ په منډو ترلو باندې موږ تاسو سره همکار یو او دا مدرسه به جوړو. خو بختور به هغه څوک وي چې د قرآن په داسې مدارسو کې چې پکې د قرآن زده کړه کیږي، دین پکې زده کیږي، په داسې ځایو کې پیسې مصارف کوي. د یادې سیمې اوسیدونکي د نوموړې دیني مدرسې جوړېدو ته خوښ دي او وایي دلته د یوې داسې مدرسې د جوړېدو اړتیا وه، ځکه لوڼې یې د مناسب ځای د نشتون له کبله په شخصي کورونو کې زده کړې کوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له خیریه بنسټونو او شتمنو کسانو غواړي چې د دغې مدرسې په جوړېدو کې ورسره مرسته وکړي. موږ دلته 200 نجونکۍ اوس په 2 سیمپو کې وه، نو اوس د موږ که زیات توجه ورته وسي تر 700 نفرو پورې د نجونکیانو تعداد زیاتېږي او بیخي زیات ضرورت لرو. له ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې خدای دې همت ورکړي چې دې مدرسې را کومک وکړي، بلې مدرسې سره وکړي، هر چېرته مدرسو سره کومک وکړي، خدای دې همت ورکړي. د ویرو ده چې په یاده مدرسه کې به د دې سیمې نجونو ته فقه، تفسیر، ترجمه، د قرآن زده کړه او نور اړین دیني معلومات ورښوول کیږي.